تھیلیسیمیا نوم به تاسو اورېدلی. تھیلیسیمیا څه ته ویل کېږي؟ تھیلیسیمیا د وینې یو بیماري ده، صحیح ده، بلډ ډیزیز دی. او په دنیا کې د ماشومانو د ټولو نه زیات مرګونه چې کېږي هغه د تھیلیسیمیا د وجې کېږي. تاسو به اورېدلي چې ماشومان د دې تھیلیسیمیا نه ډېر زیات مري، ډېر زیات. چې د چا نه واوري وایي یاره ماشوم دی چې خبرو ته راشي او لږ رالوی شي بس رانه مړ شي. یا داسې به هم چېرته اورېدلي چې ماشومان او ټول عمر هغه ته په اسپتال کې وینه ورکوي وخت په وخت. په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، د واتساپ په ګروپونو کې تاسو به کتلي چې یو ماشومي او ټول عمر هغه ته خلک وینه ورکوي، بلډ ورته ډونیټ کوي. دا ولې؟ دا اصل کې دا تھیلیسیمیا ده. دې انسان ته به ته ټول عمر وینه ورکوې چې د څو پورې تا دې ته وینه جاري ساتله د ده به ګزاره کېږي، خو چې کله دته وینه کمه شوله دا به مري. دې ته ویل کېږي تھیلیسیمیا. او تاسو ته ما ویل په دنیا کې په ماشومانو کې د ټولو نه زیات مرګونه چې دي هغه د تھیلیسیمیا د وجې کېږي. اوس د تھیلیسیمیا چې ده د دې دوه قسمونه دي، یو تھیلیسیمیا ماینر دی، یو تھیلیسیمیا میجر دی. دا دوه قسمه تھیلیسیمیا. په دې تھیلیسیمیا کې دا ماینر چې ده که نه، ماینر تھیلیسیمیا دا دومره خطرناکه نه ده، دا خیر دی، دا معمولي خبره ده. که دا چاته وي نو دا دومره خطرناکه نه ده. خو دا تھیلیسیمیا میجر چې ده که نه، دا خطرناکه تھیلیسیمیا ده. اوس د تھیلیسیمیا لږ انسان ته څنګه؟ اولنۍ خبره دا ده چې دا د مور او پلار نه بچو ته لګي. د مور او پلار نه بچو ته څنګه لګي؟ تاسو به ګوره اکثر اورېدلي خلک دا خبره کوي، وایي چې کله څوک واده کوي په کار دا دی چې دې ټسټونه وکړي خپل د وینې، ځکه چې د مور او پلار نه بیا بچو ته دا تھیلیسیمیا ترانسفر کېدلی شي. دا ټسټ وکړو، یا سړي ته دا ماینر تھیلیسیمیا ده یا ښځې ته، خو یو کس ته ده، نو خیر دی، دا څه دومره مسله نه ده. خو که چېرته ښځې او خاوند دواړو ته، هسبینډ او وایف دواړو ته دا ماینر تھیلیسیمیا دواړو ته موجود ده، نو په دې کې بیا 25% چانس دا دی، 25% چې د دې نه ماشومانو ته میجر تھیلیسیمیا وشي. یعنې مطلب 25% وایف او 25% هسبینډ ته ماینر تھیلیسیمیا دا ده، نو د دې په ریزلټ کې 25% چانس دا دی چې میجر تھیلیسیمیا ته ماشومانو ته جوړه شي. چې که چېرته د دې نه میجر تھیلیسیمیا جوړه نه شي که نه، بیا 50% چانس دا دی چې د دې نه خو به ماینر تھیلیسیمیا جوړه شي. مطلب دا دی ګورې دواړو ته تھیلیسیمیا ماینر وه، ماشومانو ته 25% چانس دی چې میجر تھیلیسیمیا جوړه شي. میجر تھیلیسیمیا جوړه نه شوه نو 50% چانس دا دی چې ماینر تھیلیسیمیا به جوړېږي. د میجر نه د ماینر چانسز بیا ډېر سیوا دي، صحیح ده، 50%. او دا 25% چانسز چې دي که نه، 25% دا دی چې دا ماشوم هیلتي پیدا شي، ٹھیک شو، صحتمند پیدا شي. دا ته نه ماینر تھیلیسیمیا نه ورته میجر تھیلیسیمیا. نو تاسو به اورېدلي چې د واده نه مخکې ښځې او خاوند له پکار دا دي چې دا خپل د بلډ ټسټونه وکړي چې پته ولګي چې چېرته دې دواړو ته خو ماینر تھیلیسیمیا نشته. که ماینر تھیلیسیمیا وي نو چې چېرته دا میجر تھیلیسیمیا ته لاړ نه شي ماشومانو ته. خو اوس دا پته به څنګه لګي؟ دا کم ټسټ دی چې په دې کې پته لګي چې ماینر تھیلیسیمیا خو ورته شته دی نه؟ نو د دې دپاره یو ټسټ کېږي، هغه ته ویلی کېږي هیموګلوبین الکتروپوروسس ټسټ، HB الکتروپوروسس ټسټ. دا یو ټسټ کېږي. په دې ټسټ کې پته لګي چې آیا دې انسان ته تھیلیسیمیا ماینر میجر وغیره دا شیزونه خو نشته دی. نو دا ټسټ کول ډېر زیات لازمي، دا پکار دی، پکار ده چې دا وشي. که تاسو د خپل مستقبل د اولاد د خپلو ماشومانو سوچ کوئ چې هغوی ته د وینې بیماري ونه شي، دا بلډ ډیزیز ورته ونه شي، یا تھیلیسیمیا ورته ونه شي، نو بیا پکار دا دی چې دا هیموګلوبین الکتروپوروسس ټسټ په وخت باندې وشي. اوس ټسټ وشو، که چېرته یو کس ته ماینر تھیلیسیمیا ده خو خیر دی، تاسو ته ما وویل مسله نشته. که چېرته دواړو ته د ماینر تھیلیسیمیا ده نو بیا په ماشومانو کې دا مسله جوړېدلی شي، صحیح ده. نو د دې دپاره د هیموګلوبین الکتروپوروسس ټسټ چې دی دا ډېر زیات لازمي دی، پکار ده چې دا وشي. ښه، اوس بله خبره ده، یو کس دی چې هغه ته د تھیلیسیمیا ده، تھیلیسیمیا بیماري هغه ته شوې ده، د دې علاج څه دی؟ د بچاو طریقه خو تاسو ته ما درښودله، صحیح ده، دا د بچاو طریقه ده. یو کس دی چې هغه ته د تھیلیسیمیا اوس شوې ده، د دې علاج څه دی؟ نو د دې علاج دې ته به لایف ټایم ته بلډ ډونیشن کې همیشه دپاره به دې ته وینه ورکړي مسلسل. تاسو به اورېدلي یاره دې ماشوم ته تھیلیسیمیا ده، وخت په وخت هغه ته 2 ډراپه 3 ډراپه 1 ډراپ وینه دا ټول عمر هغه ته جاري، ټول عمر دا وینه هغه ته ورکول کېږي. نو اولنی علاج چې د دې دی که نه، نو هغه څه شی دی؟ بلډ ډونیشن، بلډ ډونیشن یا بلډ ټرانسفیوژن، ټیک شو. او د دې نه وروسته دویم چې کوم علاج دی که نه د دې تھیلیسیمیا دپاره دی، هغه دی بون میرو ټرانسپلانټ. بون میرو ټرانسپلانټ، خو دا چې دی دا ډېر زیات مشکل سرجري اپریشن دی، دا دلته څوک نه کوي.
نو دا دوه قسمه علاج دی، یا به ورته ټول عمر وینه ورکوي یا به بون میرو ټرانسپلانټ دی ته کوي. نو په دې باندې به د ده ټایم تېرېږي او وخت به پاس کېږي. ادروایز د دې علاج نشته دی. نو دا تیلیسیمیا ده.